په ټولنیزو رسنیو کې په جنرال موبین مشهور د طالبانو یو مبلغ یو ځل بیا له طالب مشرانو سره ټکولی دی. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. جنرال موبین چې وروستیو میاشتو کې څو ځله په قندهار او کابل کې د طالبانو له لورې بندي شوی، تازه ترکمنستان ته هم د سفر کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه طالب مشران مخاطب کړي او زیاته کړې ده چې د خدای لپاره زه به آخر څه کوم؟ جرم مې څه دی؟ اوس مې تجارت ته هم نه پرېږدئ. زه یو آزاد سوداګر یم. د تجارت وزیر زه له سفر کولو منع کړیم. موبین ظاهرا په کوم سوداګریز نندارتون کې د ګډون لپاره له نورو سوداګرو سره ترکمنستان اشخابات ښار ته روان و چې د 360 تنو څخه یوازې دې ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو دغه مبلغ ویلي چې د شرکت تجارت ټولې چارې قانوني دي او مراحل هم طی کړي دي، خو بیا هم هغه فعالیت ته نه پرېښودل کیږي. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.